مجاهد: د اسلامي امارت له لوري د نوروز پر لمانځنه بندیز نشته دی. سلام ستړي مشئ، پوره حال په ویډیو کې را سره وګورئ. د افغانستان اسلامي امارت مرکزی ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د اسلامي امارت له لوري د نوروز جشن پر لمانځنه هیڅ بندیز نشته دی، خو په خبره له دې عمله چې دا جشن په اسلام کې ځای نه لري نو د دولت په کچه نه لمانځل کیږي. په ورته وخت کې د مزار شریف ښاروال ویلي چې دوی د نوروز جشن لپاره خپل تدابیر نیولي دي او حضرت علي ته منسوب زیارت په څراغونو ښکلی کړی دی. هغه زیاته کړې ده چې دوی د میلمنو ښه راغلاست لپاره هم پوره چمتووالی نیولی دی. همداراز د بلخ امنیتي مسؤلینو هم هیوادوالو ته ډاډ ورکړی دی چې له هر ډول امنیتي ویرې پرته بلخ ته سفر کولی شي. ملګرو، دا وه زموږ چمتو شوی ویډیو. د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.